بالکل طارق پټھان صاحب چې په دې باندې رد کړي، حق خبره کړي او سچ خبره کړي ده. روایت کې راځي عائشې بیبي ته وسایل راغی، پوښتنه یې ورته وکړه چې یا ام المؤمنین، ای مور د مؤمنانو، دا شعر څه ته ویل کېږي؟ د شعر لنډ تعریف راته وکړه. نو عائشہ بیبي ورته جواب ورکړي چې الشعر کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح. دا شعر یو کلام دی، حسن د دې حسن دی او قبیح قبیح دی. نو دلته کې یو خبره یا ساتي، د نن یو څو ورځې وړاندې په دې میډیا باندې یو افسر افغان په نوم باندې، یو طارق پټھان په نوم باندې یو دوه اشخاص دي، یو په دې ګانو بجانو کې ډېر شهرت حاصل کړی دی او دا بل په یو خلک چر باندې د عوامو ته یو ښه روحیه ورکوي. هغه یو ویډیو کړی او رد کړی په شاعرانو باندې چې دا شعر دا یو زهر دی، یو فساد دی د دې نوجوانانو آینده د دې نسلو د نور خلکو دپاره، نوجوانانو دپاره. بیا په دې کې شاعران راپاڅېدل او یو ځای نه او بل ځای نه ویډیوګانې کوه او هغه باندې ردود کوه بې ځایه. نو د انصاف فیصله دا ده، د حق فیصله دا ده، د قرآن فیصله دا ده چې دا کم خلک په طارق پټھان باندې ردود کوي یا هغه باندې رد کوي چې دا یاده دا کمې خبرې کړي دي، دا کم اشعارو باندې ردود کړي، دا صحیح نه دي، نو دا خلک بې ځایه دي. ولې هغه چې رد کړی هغه په هغه شعرونو باندې رد کړی چې هغه اشعار قرآن نه مني، هغه حدیث نه مني، هغه دین نه مني، هغه دې ټولو رد کړي دي. کوم شی چې په دین کې منع او هغې باندې هغه رد کړی، کوم شی چې جایز دی هغې باندې رد نه دی کړی. خو دا خلک پوهېږي نه. وخت داسې راغلی چې عوام دې حد ته رسېدلي دي چې تفاوت او فرق نشي کولی. اوس په دلیل کې ځان سره د افسر افغان او دا نور د دغه مصر شاعران دلیل کې څه ذکر کوي؟ ولې رسول الله علیه السلام مبارک به شاعران ساتل، حسان بن ثابت صاحب یا حضرت کعب صاحب یا نور ودا الله بنده لږ خو عقل الله درکړی که علم نه. حضرت حسان صاحب اشعار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل، حضرت کعب صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اشعار ویل، حضرت علی صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اشعار ویل. ته راپاڅېږه نن په محفل کې نعتونه ووایه او مجالسو کې نعتونه ووایه، حمد ووایه، د الله تعالی صفات بیان کا، د رسول الله مبارک صفات بیان کا. تا باندې چا رد کړی؟ ټول علما د داسې شاعرانو قدر کوي، دا جایز عمل دی. لکه عایشې بیبي فتوا ده چې الشعر کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح. دا خلک د خپل ځان باندې سوچ وکړي که چېرته همدغه شونډې، سترګې، خالونه چې د بل خور او مور ترور یادېږي، که چېرته یو څوک راپاسي ستا د خور او مور او د ترور دا اشیا یاد کړي، نو ستا زړه به دا فیصله وکړي یا ستا دا نفس به د دې جواز ورکړي چې دا اشیا دې ستا د خور او د مور یاد شي. نو ته چې د چا شنه خالونه یادې، د چا زیورات یادې، هغه هم دی او چا لور ده، د چا خور ده، د چا مور ده. نو به هر کې غرض مې دا دی چې دغه شان اشعار دا په دین کې ناروا دي. بالکل طارق پټھان صاحب چې په دې باندې رد کړی، حق خبره کړې او سچ خبره کړې ده.